دې کابله چې موږ دلته په سیستم نه پوهیږو او په جرمني ژبه کې ستونزې لرو، پوهیږم چې د ژوند یوې ملګرې او مور په توګه ډېر مسؤلیتونه لرم. زما 11 کلنه لور جرمني ښوونځي ته ځي او په لومړي سر کې غواړم چې جرمني ژبه ښه زده کړي. دلته سیستم بل ډول ده او زه نه پوهیږم چې خپله چی وکړم. په دې ځای کې له هغه خلکو لارښوونې ترلاسه کوم چې په دې سیستم ښه پوهیږي څو لور مې په ښه توګه تعلیم وکړي. په جرمني کې د هغه د فدرالي جوړښت له کبله په هر ایالت کې د ښوونځیو سیستم له بل سره توپیر کوي. د نورو هیوادونو پر خلاف جرمني کې له 4 یا 6 ټولګي وروسته ښوونځي سره بیلیږي. په ځینو ایالتونو کې د ښوونځیو د ټاکلو مقررات سخت دي، خو په ځینو نورو کې یوازې سپارښتنه کیږي. میندې او پلرونه باید دې برخې ته پاملرنه وکړي. د لیږد په دې مرحله کې د ښوونځي ټاکل ډېر مهم دي. په همدې پړاو کې د ماشومانو د راتلونکي مسلک په اړه پریکړه کیږي. میندې او پلرونه باید په دې وخت کې له خپلو ماشومانو سره په ګډه د ښوونځي وګوري او پریکړه وکړي. هر ښوونځی د نوملیکنې پر مهال یوه آزاده ورځ لري. ماشومان باید په دې ورځ له خپلو میندو او پلرونو سره ښوونځي ته ورشي او نوملیکنه وکړي. میندې او پلرونه باید له ښوونکو سره ښې اړیکې ولري. که په جرمني نه پوهیږي باید له داسې یو چا سره ولاړ شي چې په جرمني ژبه پوهیږي او له ښوونکو سره وویني. زه غواړم لور مې دلته ښه تعلیم وکړي څو دا له هغو ناکامیو سره مخ نشي چې پخوا نور مهاجرو سره مخ شوي دي. میندو او پلرونو ته زما سپارښتنه دا ده چې ښه منځنی ښوونځی غوره کړي، ځکه د ښه ښوونځي ټاکنه کولی شي د ښوونځي او پوهنتون د زده کړو وخت راکم کړي. دا خبره د جرمنیانو او مهاجرینو دواړو په اړه صدق کوي.